بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو ډاکټر آصف اظهار یو پیرا بیا تاسو سره او نن به خبرې کوو په یو داسې اهم موضوع باندې چې کوم ډیر خلک هغې سره تر مخه دي، یعنی د تشو امتیازو بار بار راتلل. هر انسان دا ده چې یاره ډاکټر صاحب ماله تشو امتیازې بار بار راځي او زه بار بار پاسم او تشو امتیازې کوم دي او ډیر زیاتې تنګ کمه. نو اوس دا تشو امتیازې بار بار راتلل چې کوم دی دا څه شی کیدی شي؟ دې کې دوه څیزونه کیدی شي. هغې کې یو ته وایي پولی یوریا او یو ته چې کوم دی نو هغه وی urinary frequency increase شوه. پولی یوریا هغې ته وایي چې تاسو له متیازې بار بار درځي او تاسو متیازو ته کینی او ښه ډېرې متیازې وشي، نو یعنی د متیازو اخراج هم زیات وي او بار بار کیږي، نو دې ته پولی یوریا وایي. بار بار کیناستل او ښه ډېرې متیازې کول. یو وی increased urinary frequency، یعنی متیازې تاسو له بار بار درځي خو چې کینی نو لږې شان متیازې شو بس دغه دی. نو اوس په دې دواړو کې فرق دی. پولی یوریا او increased frequency په دې کې فرق دی. چې چاله بار بار متیازې ورځي خو نارمل متیازې کوي، لږې شان متیازې کوي، نو دا اکثر لا د مثانې کمزورتیا یا د بلیډر انفیکشن یا د تشو متیازو انفیکشن دې سره هم کیدی شي. او دې سره اکثر لکه تاسو ګورئ نو د تشو متیازو سوځې یا په خېټه کې درد یا لږې شان تبه، خوراک ته زړه نه کیدل، نو دا څیزونه ورسره کیدی شي. اوس دا د تشو متیازو دا سوځې دا انفیکشن دا څه د وجې نه راځي؟ دا یا په مثانه کې زخم وي یا د تشو متیازو پوکڼۍ یورینري بلیډر هغې کې زخم یا پړسوب وي یا چې کوم دی نو په ګردو کې انفیکشن وي او هغې سره هغې انفیکشن سره دغه انفیکشن زمونږ ټول یورینري سیسټم چې کوم دی لکه یوریټر او ورسره چې کوم دی یورینري بلیډر او مثانه دا ټول ورسره انوالو شي. دې نه علاوه دا څیزونه انزایټي سره هم کیدی شي. اکثر خلک د انزایټي شکار وي، د شپې خوب نه ورځي، خوب یې ګډوډي، ډیپریشن ورته او بار بار دې ته دا مسلې کیږي چې پاسي او دغه څیزونه ورسره کیږي چې بار بار متیازې کوي خو نارمل مقدار کې لږې شان متیازې. بیا اکثر زموږ مشران چې کوم دي هغې خصوصا کم چې نارینه دي په هغې کې د شپېتو کالو عمر ته چې کله نږدې کېږي دې کې د غدود دي یو خاص قسم ته غوښه ده په دې مثانه کې چې کوم د پروسټیټ ګلینډ وایي. اوس دا پروسټیټ ګلینډ چې کوم دی دا زیات شي، سایز د دې زیات شي، د غوښه د دې سایز زیات شي، نو د هغې د وجې نه متیازې بار بار ورځي، د شپې بار بار پاسي او لږې لږې کېږي او ډېر په مشکل سره متیازې کېږي، نو دا د پروسټیټ علامات هم کیدی شي. بیا اکثر له په زنانو کې خصوصا هغه زنانو کې چې د چا وزن ډیر زیات دی هغې له بار بار متیازې ورځي، د چا چې ماشومان ډیر زیات دي، ګاینیکولوژیکل پروسیجرز یې شوي، اپریشنونه یې شوي، د ماشومانو پیدایش بار بار د هغې د وجې نه د هغې چې کوم د سپوغز پټې دي هغه کمزوري شي، د مثانې پټې کمزوري شي، د هغې د وجې نه چې کوم دی نو هغې متیازې ایسارولی نه شي، که لږې شان متیازې هم ورشي نو بس منډه وهي، نو بار بار هغې واشروم ته ځي او د دې متیازو دا تکلیف ورته بار بار کیږي. اکثر لا چې کوم دی په زنانو کې بیا خصوصا د وینې کمې راشي، انزایټي راشي، پریشانیانې راشي، هغې سره هم دا څیزونه کیدی شي چې څنګه ما تاسو ته مخکې ویل چې انزایټي سره هم دا تشې متیازې بار بار راتګ او دا څیز کیدی شي. اوس راځو جناب هغه دویمې خبرې ته چې کوم کې ما ویلي چې پولی یوریا یعنې متیازې درځي بار بار او تاسو چې کینئ نو ښه ډېرې متیازې کیږي هم. هغه لکه دونه ډېرې وي چې بنده وایي چې یار دونه متیازې وکړم چې زما وجود خوږېږي، زما وجود کې د اوبو کمې راشي. نو اوس دغه خلکو له سوچ پکار دی، د ټولو نه پیله دې ته د شوګر ټیسټ پکار دی، ځکه چې شوګر زیات شوګر د ټولو نه اهم څیز دی چې هغې سره پولی یوریا کیږي، دا متیازې ډېرې زیاتېږي، ورسره تنده راځي، خوله وچېږي بار بار او نور داسې څیزونه ورسره کیږي چې بدن خوږېدل، وجود کمزوری کېدل، وزن کمېدل، دا څیزونه ورسره کیږي، نو دا شوګر سره هم کیدی شي. دغه خلکو له پکار ده چې د شوګر ټیسټ وکړي. بیا راځو جناب په دغه پولی یوریا او دا پولی یوریا سره چې کوم دی نو اکثر لا که تاسو ګورئ کیدی شي تاسو د بلډ پریشر داسې دوايانې خورئ چې هغې کې ډایورټیک یعنې د تشو متیازو والا دوايانې دي چې ستاسو د وجود نه هغه اوبه وباسي، نو هغه مختلف قسم ګولو کې هم کیدی شي یا د تشو متیازو دپاره خصوصا خاص خپله یو ګولی ده اکثر د بلډ پریشر مریضانو ته هغه اډوایس کیږي، فیروسمایډ لیسکس په نوم باندې راځي. اکثر له چې کوم دی نو ډېر خلک د زړه بیماری ده، د ګردې بیماری په وجه یا د بلډ پریشر په وجه دغه دوايانې یعنی دا ډایورټکس استعمال کوي یا د دې په بلډ پریشر دوايانو کې هایدروکلورتایزاید یو دوی ده چې هغې سره هم دا تشې متیازې زیاتېږي. نو هغه خلکو بیا خامخا څه هیسټري وي چې یاره دوی څه بیمار دي، د زړه بیمار دي، د ګردې بیمار دي یا د بلډ پریشر بیماران دي او هغې ته چې کوم دی ډاکټرانو مختلف قسم دوايانې لیکلي وي نو هغه دوايانو سره هم دا زیاتېدی شي. بیا جناب مختلف داسې څیزونه که تاسو لکه دغه استعمال زیات کوئ، د هغه ډرینکس دا کولډ ډرینکس وغیره چې کوم کې شوګر زیات دی دغه زیات دي، کاربوهایډریټس پکې زیات وي، کیلوریز پکې زیات وي، نو هغه هم که تاسو استعمالوئ. چای، کافي دې کې هم ډایورټیک افیکټ دی، که دا تاسو نو دې سره هم ستاسو متیازې ډېرې زیاتې
او بار بار تاسو ته درځي. نو اکثر له سیزونو داسې دي که تاسو له تشې امتیازې بار بار درځي، ډېرې درځي، ضروري نه ده چې تاسو سره د خطرناکې بیمارۍ سره تر مخ یي، خو خپل چیک اپ ضروري په دې دی خپل ډاکټر نه چې تاسو ته پته ولګي چې آیا داسې د بیمارۍ علامات دي که نه دا ستاسو د وجود څه کمزورتیا ده یا نور داسې څه څیزونه دي چې هغې د وجې نه تاسو د تشو امتیازو په دې مسله باندې اوړېدلي یې. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو لپاره معلوماتي وي او که تاسو ګڼئ چې دا معلوماتي ده نو دا ویډیو لایک هم کړئ او خپل ملګرو سره شیر ضرور کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.